محترمو اوریدونکو، زه تاسو ته د ښاغلي طاووس خان له حجرې نه موږ رفیقان مخاطب یو. په دغه فیته کې ما سره دغه هنرمندان برخه لري: ښاغلی محمد ظاهرجان بجنواز، ښاغلی محمدل طبله نواز او ښاغلی ګل محمد هم بجنواز، ښاغلی محمد حکیم جان رباب نواز. او دا پیته چې زه ډکوم ورونو، تاسې په ما کوم اعتراض ونه نیسئ. خپله بجه د ما په لاس نه ده، یعنې حواس کې چې څه کوشش زه کوم، بجه د نورو په لاس ده، ساز د نورو خلکو په لاس ده چې په ما څوک کوم اعتراض ونه نیسي. او دا پیته چې د ما تاسې هاورئ، ښاغلي ښایسته ګل پاچا په فرمایش د دوکان نمبر 870 او بانک ملي څخه تلاشۍ په خوا کې به یې هاورئ. او با چې خوښ هم شي، خواهش کوم چې غوږ ورته ونیسئ. ستاسې ټپې او چاربی دې لوبې بګتۍ وړاندې کوم. والو زوان اوس قاری جانا د دنیا په سود و زیان کې غمګین مشه، غم د دین و د ایمان خرابې دین مشه. په خپل کور کې د سفر د کپیږي، مسافر د هندوستانو د چین مشه. یو مرغه چې د بل غوښه خوري حرام دی، لکه ځانه ځانه لال کشین مشه. ای چې تهوا د جانانه لرې رحمونه، ته د داسې ناکسانو همشین مشه. وی که وګورئ علمایې په دنیا کې رواجونه شریعت نه مخالف شول، په لور اخلي دولتونه. وی که وګورئ علمایې وی په دنیا کې رواجونه شریعت نه مخالف شول، په لور اخلي دولتونه. وګورئ علما والو زوا قاری جانا وی که وګورئ علما لور زړکان دي په کوره، پیسو په مقابل کې سوځوي د عشق په وره، په سترګو دې وړاندې شي. داسې رنګه پلار او موره چې ساتي په کور کې تلي اخلي ازارونه. وګورئ علمایې وی په دنیا کې رواجونه شریعت نه مخالف شول، په لور اخلي. خیر دی محمد الماما ته وی کوي غواړي څوک لوره، ته نه به غواړي ډېر دولته، که نرخ ورباندې کېدي چې لري دومره قیمته، کولی به یې څوک نشي. ځکه نه به وي قدرته، ځکه یې کولو ته یې څوک نه کاندي زړونه. وګورئ علما که وګورئ علما په دنیا کې رواجونه شریعت نه مخالف شول، په لور اخلي دولتونه. که وګورئ علما وی کوي نه غواړي څوکه، بیا به دوی وایي چې قسمته ازل کې لیکلي دي همدارنګه یې بخته ایران ممرګرو.
چې دا څنګه اسلامیت ته چې څو کاله پې تېر شي لټوي پې زیارتونه وګورې عالمه و په دنیا کې رواجونه شریعت نه مخالف شول په لور اخلي دولتونه وګورې عالمه وای کلورې داسې ویلي ای زما بېدینه په لاره قیامت کې دې له خدایه ځینې غواړم شرمساره که ورمې که غروال ته نوره نه لرمه چاره چې در په دره ګرځي په زړګي لري داغونه وګورې علمه په دنیا کې رواجونه شرط نه مخالف شول په لور اخلي دولتونه سره بوټان به واخلم چې مېړه مې تنخوا خور شي وار به د ما راشي چې واده مې مشره خور شي هلته به خوند وکړي چې معلوم یې کلیک او چکان کمیس کومه څه تعریف ته ټک وهمه وایي که مسته جلۍ وایي چې ثابت مېړه کومه وایي په نوو هلکانو کې اوس خپله خوښومه و مسته جلۍ وایي چې ثابت مېړه کومه والو زما قاری جانه ما نه خبر نه دا چې دې داسې سړي لورې ما هر ځلمی چې وینم ورپسې کوچول کوچول یمه وایي مخکې مې چې راشي بیا و زه پسې چورچول یمه که پلار یې چپړه خور ده په چپړو یې غولومه وایي په نوو هلکانو کې اوس خپله خوښومه مسته جلۍ وایي چې ثابت مېړه کومه فرمایش د ښایسته ګل پاچا دوکان نمبر 870 بانک ملي څخه یې اورئ وای کته چې زه زیارت ته خور مان ځان سر خبر کا سوال بال ته وکړو چې یو ښه زلمي ته ورکه هلته ودرېږه چې په ما د مازدیګر و د هر زیارت بیرغ به په منګولو ښورومه مسته جلۍ وایي چې ثابت مېړه کوم وای په نوو هلکانو کې اوس خپله خوښومه مسته جلۍ وایي چې ثابت مېړه کومه بد دې وکړه خورې چې دېقان سړی دې وکړه پلار دې ما دېقان و چې زړه دې ما وبکه وای غرمه د کول بې راغی پتي مې ورته اوده کړ وای په کوزه لاره زما سلیمان پې خبره ومه مسته جلۍ وایي چې ثابت مېړه کومه څوک را جمع کنا که مهرویان د جهان واړه څوک را جمع کنا که مهرویان د جهان واړه څوک را جمع کنا که مهرویان د جهان واړه څوک را جمع کنا ته خو په واړو کې سردار ثاني د علم ته خو په واړو کې سردار ثاني د علم عشق د ما د مینې یار نور مه کړه ستم زه دې ستی کړم د انګار لږ وکړه کرم او کنه دا ځل ښکلې را رسېږي هېڅ پروا نشته ده وایي دا ځل ښکلې را رسېږي هېڅ پروا نشته ده دا ځل ښکلې را رسېږي هېڅ پروا نشته ده وایي دا ځل ښکلې را رسېږي هېڅ پروا نشته ده هسې چې زه شوم ګرفتاره د زلفو په خم هسې چې زه شوم ګرفتاره د زلفو په خم رایشه د ما د مینې یاره نور مه کړه ستم ماودالحنان ته چې رایاشي سپین بشر د لیلا ماودالحنان ته چې رایاشي سپین بشر ماودالحنان ته چې رایاشي سپین بشر د لیلا ماودالحنان ته چې رایاشي وښې مې څاڅي له رخساره ګریوان مې د نم وښې مې څاڅي له رخساره ګریوان مې د نم ته کوتره د باغچو زه وږی باز یمه خلګۍ راکه چار
ورګه زه ونرباز یمه ته اوسئ د ګړنګو ملالې سترګې ما ګودر درته ساتلی ونرباز یم کتلورې د نواب په وسن پوره زه لوی کړی ادیم ور په نازو باز یم لږ وفا را سره وکړه نازنینې تاسې نن وی رباب اسلام شهباز یم قربان دې شم لیلا مه کوه ما باندې نخرې شربت را کړه د شونډو زیاتې پرېږده مسخرې قربان دې شم لیلا مه کوه ما باندې نخرې شربت را کړه د شونډو زیاتې پرېږده مسخرې او کنه ظاهر جانا پنجدو کې نامدارای نکړې زما پرسان دګر کلی سردارای مغرورای پزان آزار می ولی اخلی پزړګي ما چاري شربت را کړه د شونډو زیاتې پرېږده مسخرې آزار می ولی اخلی پزړګي ما چاري قربان د شم لیلا مه کوه ما باندې نخرې شربت را کړه د شونډو زیاتې پرېږده مسخرې په وصل کې ښایسته یې اشنا کړي ستا صفتونه په خپل عشق کې تازه یې د چا ناورې فریادونه په سپین مخ دې زنګېږي تورې زلفې هم خورې شربت را کړه د شونډو زیاتې پرېږده مسخرې په سپین مخ دې زنګېږي تورې زلفې هم خورې شربت را کړه د شونډو هغه ورځ به اختر وي چې دې وکوم دیدن تازه دې رسېدلې د سینې د باغ ګلشن ولمسون د دې غمازو دوی د شي زرې زرې شربت را کړه د شونډو زیاتې لمسون د دې غمازو دوی د شي زرې زرې شربت را کړه د شونډو زیاتې پرېږده مسخرې قربان دې شم لیلا مه کوه ما باندې نخرې په در کې د غلام ما ولاړ ستا په خدمت هر وخت ستا په سلام ما چې ونه کړې منت حدیث به درته ووایي له غمه څو مصري شربت را کړه د شونډو زیاتې پرېږده مسخ حدیث به درته ووایي له غمه څو مصري وی هم ظلمې ولاړې د رخصت راکه په مینا خالونه راته کېده په جبیل باندې سنګینی هم ظلمې ولاړې د رخصت راکه په مینا خالونه راته کېده په جبیل باندې سنګینه وی که ته د دې دنیا ماته د لور په سترګو ګورې ام ظلمې ولاړې د زیارت ته ځمه وی خو صرف به دې خبر شي تا به مړه کې په څو باړي دا وخت د ماسپښین د چای ډوډۍ درځینې وی که وشرمېږي لور یې خلک کړي خبرې نورې ام ظلمې ولاړې د زیارت خو سر مې څه خبر ده زه به لاړه شم غالي
دا ورځ د چهارشنبې د ما نفلي روژه نیولې و د زړه د خلاصه دعا به درته وکم په سر تورې همزولې مې ولاړې دي زیارت ته ځم وی کوای محمده جان ملنګ میړې د بې باکا چې ښځه زه زیارت ته په میړه شوله تاله وی ځان جوړ کړي په پیشن سیل به د یار کوي مخ تورې دولت چپکا کله سبا به د شانه کم بیا ستا له ډېره خیاله پر مخ دانه دانه و دا نرمې نرمې شونډې بسې په دنداسه کم روغنیموی به درته راوړم له کابله دولت چپکا کله زه خاص نوکر د تا یم زه دې قربان شمه مشکې توره وربله دولت چپکا کله زه خاص نوکر د تا یم والوزه قاری جانا دولت چپکا کله سبا راوړم ګیره نری کسترګې تورې سپین مخ لرې زیبا دا زه چې نږدې درشم میږي نیایي چیره ته مې ګلشنې زه دې یم مسته بلبله دولت چپکا کله زه خاص نوکر د تا یم زه دې قربان شمه مشکې توره وربله دولت چپکا کله زه خاص نوکر د تا یمه دولت چپکا کله سبا به د کم جوړه اشنا درځي کاله تا تېکه په دیدن موړه غمونه یې دي په زړه کې د زړه غم یې کڅوړه له غمه ډک زړګی به ګرځوي تر کله دولت چپکا کله زه خاص نوکر د تا یم دولت چپکا کله د خیال لرې رفتاره خبره سلمانه سوزېږم په انګاره صورت مې روح کارېږي په زړه یمه بیماره اخر به مړ شي په ارمان کې زه درانګوله دولت چپکا کله زه خاص نوکر د تا یم محترمو تماشاچانو اوس په یو داستان د ښایسته ګل پاچا په فرمایش د بیبي مریم داستان به زه تاسې ته ووایم او خدای دې وکړي چې تاسې خوښ شي په ګلشن کې د بلبلو شور ماشور دی او غمازان چې غمازه کړي مخې تور ده که نه یو قصه درته کوم مال کتابه ای مومنانو پکې شته دا ډېر ثوابه وی د همران لوروا بیبي مریم وروره وي او چې به کار جوړ غایب و مکړه شوره او د مریم د مور سم که اظهاره خپل کیسه کې د چې تا نشي ساره
او عمران مړ شو نجلۍ پاتې شوه تې خوارۍ زکریا به ښه ساتله زما یاره او زکریا ورسره تېر کړه تکلیفونه ویلم دغه بابا ډک شوي کتابونه وایي چې د څوارلسو کلو شوله عقلی وایي بیبي هلته بیا په ځان ورسېدله زه چې دا پټه پټه ژاړمه وایي د ما د زلفو نیم بهانه یم میینه او غاړه د جګر راته نیسه اشنا چې په داسې نري د خوله ولګمه لمن د جګا خوله کې نیسه د سپینې خېټې جنګ ته بیا راشه میینه وایي د سپینې خولې واکې درکړی که نه د پرتګاغ په غوټو مه وهه لاسونه وایي چې د څوارلسو کلو شوله عاقله او بیبي هلته بیا په ځان ورسېدله وایي وینه یې ولیده شاګرده که پوهېږې که هوښیار یې په مقصد به یې ورسېږې په 3 ورځو کې له حیضه شوله پاکه وایي دې قصې ته فکر وکوه چالاکه دا شوه غسل ته روانه برادره یو چینه بیبي ته شوله په نظره خلص دا چې په چینه کې شوه داخله و د خالق په قدرت راغی جبرائیله چې بیبي مریم یې ولیده دا ځوانه له عیبته بیبي شوله په لړزانه ځوان ویلې زه ملک یم ویرېږه و جبرائیل زما نامه ده مه شرمېږه علم یاري که هوښیاري که وایي تا کور دلیل یې په ځان کړي فساتونه علم یاري که څلور میاشتې که نه ما د زما وهلی نه ده تکلونه کاغذ لیکلی ته نه واخله که نه وي خلقه د دې زمانې یار د ټک به وینه برادر چې دواړه پسې لاړ شوه یا به یاره شو یا به دواړه خاورې شو راځه چې شنه راکړې ټخې جوالکه وای د خان زمان د کاپي چې مزه کوي نه مخامخ مراته درېږه او کنه ګرمي جان ده یا پړه کې تنګې مزلانځر واچومه والو زوزار جانا او دا شوه غسل ته روانه برادرۍ یو چینه بیبي ته شوله په نظره او راوی وایي په چینه کې شوه داخله وایي د خالق په قدرت راغی جبرائیله وایي چې بیبي مریم یې ولیده دا ځوانۍ او له هیبته بیبي شوله په لړزانه او بیبي ویلې ما په سترګو قبول کړی وایي کتاب وایي بیبي خوله کړه ورته وازه که نه او جبرائیل په خوله کې تخم ورکه سازه لنډه دا چې ته رخصت شو جبرائیله په هغه وخت کې بیبي واخیست عامله کور ته راغله بیبي ډېره وه دلګیره ورځ په ورځ به رنګ د دې کاوه تغیره نس پیدا شو د مریمې له قدرته ټولو خلکو ته معلومه شوه اوچته چا به ویل چې بیبي یاده پیدا کړې
په رښتیا سره ځان ته د نیولې په مریم یې پسې وشل تهمتونه و چې خبر دې کوم له داسې رنګ مضمونه و چې واده یې شوه پوره عیسی پیدا شو و کتاب وایي د مریم زړه کې سودا شو عیسی ویل خفګان مه کوه مه ویرېږه و د حلا په داد کې هېڅ مه خفه کېږه پاکله چې زه پیدا کړم پیغمبره وی له دې حله مور ځان ده که خبره زکریا بیا چې ایوانم ولیدنه له مریم یې نه یې وکړله پوښتنه راته وایه ایوان تا لکه مه کړې الله لیکه ارام یې د تا راوړې ایوان ویلې مور مې نه ده ملامته پاکله یې مه ورکړې په قدرته و د مریم یې خیلخانې وکه یقینه خلاص دا عیسی راضي کړه په خپل دینه وی ما کاري حدید که جوړ دغه تقریره یو ملا یې راته کړې وه تفسیره سپینې پاڅې به قلمۍ کمه و دا اوسني زلمې به روغ لیونې کمه و جلۍ د ځان صفت دې مه کړه و د ځوان خنجر به دې په زړه کې ووهینه هلکه څومره بې حیا یې وی په لویه لار کې چې کوې رانه سوالونه په لویه لار کې چې سوال نه کړمه پلار د ظالم د ما د کور ته نه پرېږدینه په داسې ورځ کې کور ته راشه وی چې پلار مې نه یي زه له بیا زه ناسته یمه جلۍ دغه باندې چټي کړې وی وسله فرصته بیا به نه یي فرصتونه هلکه لاره که چې زما وی د کورو کلي خلکو ټوله ولیدمه پیغلې ورځه چې ته شرمېږې وی زه به د بلې یارۍ وکم تپوسونه او یوه ورځ زما په فکر کې د ځانه راوي کړې دا په دا رنګه بیانه او یو سړی و بې فرزنده ګرځېدنه او همیشه به د خپل غم کې ژړېدنه شو روان وخت مازدیګره شاګرده له بیان که ځان خبره برابر هغه حضور د پاک سبحان ته پاک رسول ته خوی وکاو دا گفتاره پاک رسوله فریادي راغلمه تا ته یو تعویض ما لره وکاو په درشانه که خدای راکړي یو څو تنه پر زندانه بیا به زه شمه خوشحاله په زمانه پاک رسول مې ورته وکړه تعویضونه و د سړي ورته پیدا شول امیدونه او تعویضونه یې ورته وکړه هغه دمه اولادونه یې پیدا شول بني آدمه ربا په مات شي غمازګره ورایاد یې اشنا په لرې وطنونه و د رباب کوزې پر دې نیسه که نه وي د قلا خواته جنو کې ولاړې دي نه د څوکۍ هسې نوم بدنام شو و مازدیګره د سرکانو مزه کوي نه جلۍ سپایي یار د روزي شکه نه یي زما روزي کې کاروانې ګړنګې ونه پاک رسوله فریادي راغلمه تا ته یو تعویض ما لره وکړو په درشان
که خدای راکړي یو څو تنه پر زندان بیا به زه شمه خوشحاله په زمانه پاک رسول مې ورته وکړه تعویضونه وی د سړي ورته پیدا شول امیدونه وی تعویضونه یې ورته وکړه هغه دمه اولادونه یې پیدا شول بني آدمه نه دیر زمن وشو زما وروره قانع وسه د نبي صاحب له زوره وی دا زمن یې ګرځېدله په هوا کې شاګرد اوس به څنګه جواب راکړې وی له هوا نه چې راکوشول په زمینه وی زه په دې فکر کې ډېر شوم غمګینه وی دا خوراک یې په ځمکه د دود څه او نه ډوډۍ و نه اوبه نه واښه وه ما فقیر علي جان جوړ که دا داستانه خاص صفت کوم د نبي آخر زمانه وی ګل مې په لاس کې ملاوی کېږي وطن پردی دی زه ګل چاته ونیسمه د ملک و د خان ډېر وینم دبدبه په غریبو بدوی تل وي په غضبه و چې بېګار ته نن زمانې راغلی سمدستي به پې بینا کې اخو ډبه مازدیګره پورې کړي پې بېګارونه و د غریبو ثواب ته وکړي ای ربه اسکر خانه له بېګاره که ډارېږي او درته وایم پانک او پرې نه د مکتبه د یو خوراک دپاره بلې صاحب کار وي د تا هر څوک بادار ده د تا هر څوک بادار ده ای پردی شوروا ته پیاز په ګنډه ګرځوې ملکه چې کوم سړی دی په بازار کې دنیادار پیدا که تا ورته کار پیدا که کار خودم نشته تش هوټل ته خېجه ملکه ای چې کوم وخت خېجه هوټل ته چې نکي راغواړي یا قابل راغواړي ای د اعتبار دپاره جب کې لاس منډې ملکه ځان شرم خان صاحب مخکې تل آخر ته حاضر باش غوندې او لکه بدماش غوندې د دسمال په لاس پردي بوټونه برسې ملکه ځان شرمې ملکه ای ما ملنګ شاه چې فکر وکړه دا صفت د تا او دا تجارت د تا ای خو به اورې خپل غوږونه کنوې ملکه ځان شرمې ملکه ای مذکور د دې کتابه ځان پوکل دی بابا قصه به درته تېره کړم یایي په علیه السلامه غوږ نیسه نقطه پامه ایوب درلود ډېر ماله خبره ومدې له حاله فرزن و د اسحاق پیغمبر دی و تقواداره صحیح کوم گفتاره شیطان ته ورکه زوره اخر شو مختوره خالق ته شیطان لاړه چې شروع یې کړه میکرونه یایوب کړي غیبتونه وی ورکړې دي دنیا ده الله دا مې وینا ده
ازمیخ په باندې وکه مال ته واخله امانته د نکړې عبادته شیطان ته وویل ربه خبر کوي عجبه ایوب زما ښه دوسته سرکشي نه کوي له مانه اوس وګوره شیطانه و د ایوب زخ ډېر مال ونه په ډاکې سره ودنه غوایان راته شمار که هم رمه که حسابه ځان پوه کله دی بابا و ټول مال شه علاکه یو کس راغی چالاکه ایوب ته یې ویلې مال دی علاکه شه تمامه غوږ نیسه نقطه پامه ایوب خوشحاله شنه شکرونه یې وویستنه خپل مال دې ربه واخیسته چې ما ته وراکړی زه نه یم خفه شوی رب کړي معلوماتونه اوس ګوره قدرتونه ایوب و ښځی نه و په کاله کې شعور بل د دوی نه و اجل اهیل شه توفانه وراغی له اسمانه ایوب علیه السلام چې له دې حال شه خبرداره راضي شو له غپاره و سودا مې د شاعره میدان کې حاضره و د ایوب څومره زمن وراته ښیه څو نینونې کتا ته وي معلومې خیر دی ظاهر جان ته شیطان راغی الله ته رقیب وایم تا ته ایوب ته دې ورکړی جوړ صورت د من خالقه ازمیخ په باندې وکه ایوب شلو رمزوره په حکم د غفوره خپلوان ته نه بیزار شو اراندام د ده پر هر و چنجي پې مقرر و ټول کلی شو په تنګال د ځینې کوي څنګه کتاب کې داسې وایي خپله ښځه یې ورسره وه خالق ته چې ښکاره وه مرض که زیادته له ځایه شو رخصته بیدیاته ایوب په خود شاګردان ورسره ډېر وه له د ځینې چار پیر وه کتاب کړی تقریره مرض یې شو غاویره یو څو موده شوه تېره شاګردان ترې روان شو دی پاتې په بیابان شو ښځې وکاوه فریاده استي شوه په یاده ایوب ته یې ویلې رب ته وکوه یو سواله کوي مني فی الحاله ایوب هم په گفتار شو خپل ښځې ته په قار شو قالوا ربي إني مسني غدر وأنت خير الراحمين خالق بشي نارازه گفتار کوم ښځې سازه مرض یې په ما ایښی زه راضي یم له وهابه ځان پوه که له دې بابه استي یې وراکړې په ما یې لورېدلې اتیا کاله مې عمر خوشحالۍ کې و مدامه غوږ نیسه نقطه پامه شیطان ځان که ډاکټر راته په ښوونه را د ایوب علیه السلام په خوا کې کېناست په ادبه مارج و نسبه ډاکټرې مقابله دې کار کې یم ماهره شراب په دې خنزیر غوښه ته وخوره هغه دمه مرض نشي بېغمه مرض به دې شي لرې صحیح کوم خبرې دوا د بهترینه ما چې کړی د اټکله وي خورم کړه ماتله ایوب ویل ناولیا درځه بېرته څټلیا دغه دوا دې نه خورم تا چې ما ته د ښودلې چټي دې وویلې خالق یم لیدلی خپل ځان مې پې سپارلی البته څه ګناه به راسکه شوي نه پوهېږم خالق ته چې شرمېږم شیطان یې وراټنه قربان شمه له ده نه
ایوب وویل خاونده زه راضي یم له تا ډېره د ونه ویستم تېره چینجي یې و زخمو کې د ده په اندامو کې چې یو چینجی به ولوېده به بېرته واخیستنه خپل ځان کې اچاونه بل واوره حکایته پوه شه په حقیقته ایوب ښځې ته ویلې لږ ډوډۍ راته پیدا کا دا کارم په رښتیا کا ډوډۍ ته مې اشتیا ده خبره مې رښتیا ده د ایوب په ښځې دا خبره ښه ولګېدله فوري روانه شوله داخل شو په یو کوره شاګرده مه کړه شوره دې ښځې صدا وکړه که د چا یمه په کاره خدمت ته یم تیاره خدمت کوم په راستۍ که څوک راکړي ډوډۍ مریض لرم وږی راته پروته په بیدیا کې زه یمه په سودا کې دې خلکو کاو مینه ته نه پېژنو خدمت ته ډوډۍ به درته درکو ویښته راکه څه قدره جدا دې کله سره دې ښځې وژړلې خپل خدای ته یې زاري کړلې ناعلاجه شوله ښځه یو کوڅه یې پرېکه کړله ډوډۍ یې واخیستله ویښتو کې وڅه سوره جواب ووایه زره مقصد د ویښتو وایه راته زرې که اظهاره سودا مې ده بسیاره راغی شیطان لینه قیصه ده ښه شیرینه د ایوب علیه السلام په خوا کې کېناستې قراره همدغه لین مرداره شروع یې کړله دروغه ایوب پروت و ناروغه یو کور کې د تا ښځې بنا کړې ښه ده بېشانه خوشحالي ده که دروغ درته ښکارېږي یقین دې که نه کېږي د سر کوڅه یې نشته ده همدا یې نشاني ده گفتار مې اقاني ده ایوب هم په ژړا شو په غم کې د لیلا شو قسم مې د په خدای وي څه لرګی یې وهمه بیا دا کله پرېږدمه راتله ښځه چالاکه ځان ښه پوکه بې باکه د ایوب علیه السلام په خوا کې کېناسته په ارامه ویل را مې وړ طعامه ایوب ویلې نګارې تا کړي د څه چارې و د سر کوڅې دې نشته راته ووایه حلونه چې پوه شم له مضمونه و دې ښځې ویله شعره قیصه به کومه تېره له تا نه چې رخصت شم په یو کور شم برابره ټول خلک یې وکافره ما دا صدا وکړله ډوډۍ مې وغوښتله یو ښځه راته راغله ویښته راکه څه قدره جدا دی کله سره ما پرې کړه کوڅې دې هم راکړه ډوډۍ ناعلاجه وم چښتنه ډېر وږی معلومداره ما وکړه داسې کاره خاوند ویل جبرایل حاضر لاشه په تاجله چالاک جبرائیل راغی پسپور که په شاپره له حله شه خبره یو دوه دانې چینې وې له قندو نه خوږې وې ایوب پې پکې واچه ټول مره شوتې نه لرې شاګرده که خبرې وی قصه وه ډېره لویه ما ختمه کړه ناپویه کوتا مې درته وویلې غواړم درنه جوابه ځان پوه که له دې بابه میدان کې چې دله ونه که ماتله قاري هادي جان وایي دا قصه شوله تمامه غوږ نیسه نقطه پامه جمعې په شپه کې ګرځي دا زمونږ زنده پیره هر کس په بختور وي چې یې ونیسي دستګیره مراد به یې حاصل شي چې یې وویني اندامه